دفاع وزارت وايي کندهار او کندوز کې 44 وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په مرکز کې د وسلوال طالبانو لویه حمله پر چا تنبولې او 12 وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. په کندهار کې د ځانګړو افغان ځواکونو د 4 لیواک قومندان برید جنرال عبدالصمد حکیمي نن یکشنبه امریکا غږ ته وویل چې د خاکریز ولسوالۍ د مرکز امنیتي کمربند په قرارګاه وسلوالو نن سهار وختي لویه حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له لوري وځپل شوه. هغه زیاته کړه چې افغان ځانګړو ځواکونو په سیمه کې لا وړاندې چمتووالی درلود چې په برید کې 12 وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه د خاکریز ولسوالۍ په مرکز کې د افغان دفاعي ځواکونو په مرکز وسلوال لویه حمله وکړه. زموږ قواوې لا وړاندې د تیاري په حال کې وه. په دغه جګړه کې شپږ وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 12 وژل شوي او برید یې پر شا تنبول شوی دی. دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د زابل مرکز کلات کې هم ځانګړو ځواکونو تېره شپه عملیات کړي وو چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا 6 وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د زابل والي رحمت الله یرمل امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو او نیول شوو کسانو د ترنګ د سیمې د پیښې عاملین دي. نوموړي زیاته کړه ویل زموږ د وژل شوو سرتیرو د غچ اخیستو په عملیات کې 15 تنه هغه وسلوال چې زموږ د سرتیرو جسدونو ته ور اچولي وو ژوندي نیول شوي دي. 2 ورځې وړاندې د ترنګ په سیمه کې د پولیس او ملي اردو پر ګډ مرکز د وسلوال طالبان په برید او نفوذي حمله کې 25 تنه سرتیري وژل شوي وو. خپل وسلوال طالبان د کندهار او زابل د وروستیو پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې په کندوز ولایت کې هم 29 وسلوال طالبان د افغان ځانګړو ځواکونو په برید کې وژل شوي دي او 19 نور ټپیان شوي دي. هغه وایي چې طالبان تېره شپه د دشت ارچي او خان ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړې چې پر امام صاحب ولسوالۍ هم د پراخ برید پلان درلود. امان وایي افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وه چې د قاری حافظ په نوم د طالبان یو قومندان هم ووژل شو. طالبان بیا وایي د کندوز په دشت ارچي او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو هوایي بریدونو کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښه سوي حتماً د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.